تورخم پنغالي کې ترانسپورتي کمیټې تر اوسه د کډوالو 903 شپېته انتقالات ترسره کړي. د راستنیدونکو د لیږد کمیټې مسؤل وایي په تیرو 5 ورځو کې له تورخم بندره تر پنغالي 222 او له پنغالي تر خپلو سیمو 191 انتقالات ترسره کړي. تر اوسه پورې خو موږ تقریبا د کیمپ پورې 222 موټران انتقال کړي دي، موټران په واسطه باندې انتقالات کړي دي چې دا غټ ټیلري دي او همدار د دفاع وزارت هغه انټرنیشنل موټران پکې دي. همداراز د دې ځای نه تر دغه پورې تر نورو ولایتونو پورې چې هر ځای ته چې موږ کورنۍ رسولي دي 191 موټرانو په واسطه باندې موږ انتقالات کړي دي چې هغه غټ ټیلر دي او مختلفو نوع موټران دي. دوی کې موږ په زرهاو خلک انتقال کړي دي. هغه راستنیدونکي هیوادوال چې د لیږد کمیټې له لوري کورونه تر خپلو سیمو رسیږي خوښ دي، وایي دا تشویش ورسره نشته چې د کورونو لیږد لپاره به وسایط پیدا شي یا نه. موږ د اسلامي امارت نه ډېر خوشحاله خوښي چې موږ ته موټر راکا او موږ بیل بیل کډوال خپل ځایونو ته رسوي. ډېر د خوشحاله زه د پېښور نه په کرۍ ګاډي کې رالم، په تورخم کې موږ کوز کړو. دلته د وزارت ګاډي موږ پسې راغله، د اول ته موږ بېرته راسوارو کړلو د دفاع وزارت، موږ د کې هم له راوړلو او اوس هم بیا دغه کې سوارۍ په ګاډو کې موږ خپل کورونو له دا رسوي دا ګاډي. موږ ډېر زیات خوشحاله او موږ په دې باندې فخر کوو چې شکر چې بس موږ هم دې ځای ته ورسېدو چې زموږ پسې د حکومت نه ګاډي راځي او موږ د خپل ځای ته کور له موږ بېکري او بې سواله بې جوابه رسوي. موږ د عمومي لوجستیک مسؤلین یو او دلته راغلي یو د دې مهاجرینو دپاره کډې انتقالوو خپلو ولسوالیو ته خپلو کورونو ته. شپه ورځ 4 ساعته وظیفه مې اجرا کړې په حکم د الله. راستنیدونکو د لیږد په کمیټه کې ترانسپورت، استخباراتو، امنیه قمنداني، دفاع وزارت، مصروفیت او مهاجرینو ریاست مسؤلین شامل دي.